بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې دلته یو کس دی فرض لمونځ کوي سنت نه کوي. زما یو وار اراده شوه چې ورته ووایم، بیا مې فکر وکړي چې یو ځلې به پوښتنه وکړم چې دا کار څنګه دی، دا سنت پرېښول جایز دی که جایز نه دی. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم دغه مؤکده سنت دا که یو ورځ د ضرورت په خاطر باندې یا د سفر په خاطر باندې یا د ناجوړۍ په خاطر یا د وخت د تنګوالي په خاطر پاتې سي پروا نه کوي او دوامداره پرېښول جایز نه دي. علماو بد ګڼلی دي، د ملامتیاو وړ انسان دا سړی بللی دي. تفصیلواره دلائل محیط البرهانی په جلد اول صفحه 55 کې را نقل کړي دي. مثلا یو حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای صلوهما، د سار د سنتو په اړه فرمایي صلوهما ولو ادرکتم الخیل، تاسو دا دوا رکعات سنت کوي که څه هم دومره خطر وي چې اسونه مولاندې کوي. او بیا فرمایي هما خیر من الدنیا وما فيها، او دا دوا رکعات سنت تر دنیا او تر ما فيها بهتر دي. او بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای من ترک اربعا قبل الظهر لم تنله شفاعتي، وای چا که څلور رکعات سنت تر ماپښین مخکې پرېښول زما شفاعت به ورونه رسیږي. او همدا ډول بل روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای چا که دوام پر 12 رکعاتو نفلو باندې وکي په شپه او ورځ کې، الله تبارک وتعالی به یوه کوټه په جنت کې ورته وټاکي. هغه څلور رکعتونه 2 رکعته سنت تر سهار مخکې دي، 4 رکعته تر ماپښین مخکې دي، 2 رکعته تر ماپښین وروسته دي، 2 رکعته تر ماښام وروسته دي او 2 رکعته تر ماخستن وروسته دي. حاصل دا چې دوامداره دغسې کار کول جایز نه دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.